ما دو درې کسو ما ته وی چې دا مولانا صاحب حکومت په سډیر لګېدلی چې دا نیسی ولې نه تاسو به هم ویلي ده چې دا نیسی ولې نه په نیوی صرفه کله کړې ده 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا قیوم خان د دې فرنٹیر وزیر اعلی چاته به چې په بد نظرو کا تو د صفحه هستی نه به میټاو کړو یو تقریر میں 400 کې کړو او دا مې ویلو چې ګوربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند گربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند چی پیشو دا وخ بادشاہوی او سپی وزیروی او مگے څوکیداری د غوښې ډیری پروت دی پیشو بادشاہ کا او سپی وزیر کا او مگے څوکیدارا کا گربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند پیشو د غوښې بادشاہوی او سپی وزیر وی او مگے څوکیداری دا درې واړه به څه چل کوي ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند دا درې واړه به د غوښې بیړه تباه کی خدای راستی که چاله تیکه هم پرېږدي داسې ده که نه ده دلته زما کرام کاتبین ملایکې چې وې هغې ولیکل چې دا سگ وزیرو چې د ویلي دي دا سگ قیوم خان ته ویلي آغا خو صاحبه غوږونه اوس سترګې نه وې چې په ځان خبرېدمه د شپې شپې شب قدر قلا ته رسولی یو کال شب قدر قلا کې زه نظر بندم یو کال راووتم زما سټار مغسې لګېدلی دی او د هغه مې جنازه وکړه ټیک شو یحیی خان په حکومت کې مې هسې دا دې پورې درته یم د پشکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي اوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې به هغې الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کي په مزه کې به دی خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډېږي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي په دغه شپه تاسو ته خدای ته سجدې لګول پکار دي چا چپړاسیتوب نه درکولو په پاکستان کې وزیران کړئ نو خدای ته سجدې ولګوئ چې په دغه شپه تاسو ته ازادي میلاو شوې ده تاسو په دغه شپه په کلبونو کې ګډېږئ داسې ده که نه ده خدای چې یو مهرباني په تا وکړه او د انګریز پلیت نظام نه اخلاص کړی او خپل ملک یې درکړ نو خدای ته سجدې ولګوه او دا ووایا چې کہاں میں کہاں یہ نہ گھاتے گل نسیم صبح و تیری مہربان خدای دا ستا مہربانی دا سجدے ہو لگاو دا صدر کلب میں ویلے ہو دے غیبی ملیکو لکل چے صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چے صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشاللہ کی زونی وما دا دا یحیی خان پا وقت چوینی ام کوار جیل کے اما
چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم و تاده سي چل کړي مال ما خدا نه دی ویلي صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پیش او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه مارشل الله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت دی وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه راغخته سی ډي والا وی چې مولانا صاحب لګ آرام زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم کړي میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کانی میں واچول په سلورو واړو مجسټریټ نمبر راغې ما تل ما خو نه واده کړی دی مال چې نه طلاقی شي خبر داغم ورواچول ما تا مارشل اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مال اب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جرم آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم او په میزبان دے سلور زر روپے واغستے او بیا رانات کڑائی ہوئی دے خبر پوئے گئی دا بوٹو خان په وقت کی بیا ونیوم پیښور جیل او بیا ریپورت ته ریپورت ته لاړو مزه چرچې وسه شمکول دا اوس دوی واورې داسې نه چې اوس مې ونیسي او بیا کډای کې مې بند کی زه به جیل په دې ځم چې د ملکم بیړه تباه کړه ښځو لم دومره ازادي ورکړې ده چې د ملک بیړه تباه شوه د ښځو اخراجات دومره دي چې د پاکستان اربونه او پدمونه روپے بجټیم د ښځو اخراجات به پورا نه کی د ملک بیړه ښځو تباه کړه ښځو لواګې واچوئ او راوی نیسئ او کورونو کې کېنوئ او تباه شویه قومه د ملک قانون قرآن کا پو قرآن و مذہب پورے ٹوکے مکوا کنی انجام بددائی سچ د تیرو شو انجام دے د بوٹو خان په وخت کې بیا زد پیښور او داری پور په جیلونو کې واچولما یحیی خان چا چول او مومم جنازه وکړه بوٹو خان چا چول او مومم غیبی جنازه وکړه کزیا اولک خان واچولم خدای راستی چې د جنازم داوره زما عزیزانو علماء کا جیلونو تزی علماء تخریب کار ندی علماء کا جیلونو تزی علماء د ملک دشمنان ندی علماء کا جیلونو تزی علماء د نظریه پاکستان دشمنان ندی علماء کا جیل تزی پدی بزی چې په ملک شپږ کاله وشو چې چغې وهي اصلاح 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 اسلام او ښکار هیڅ شی دی خو وګورئ په دې به تاسو نه پوهېږئ په ملک شریعت بینچونه جوړ دي او د شریعت بینچ فیصله چې ده د مارشل الله آرډیننس تابع ده په دې اوس تاسو په څه پوهېږئ مارشل الله آرډیننس تابع ده شریعت بینچ د مارشل الله زیاتی کړی شی د شریعت بینچ نه اوري نه اوري تا سره مارشل الله لاندې یو زیاتی وشو شریعت بینچ نه اوري ولی شریعت بینچ سره دا اختیارات نشته دی خو وګورئ شریعت بینچ خود عمر فاروقو یو سړی راغی رپورټ کوي څوک
حضرت عباس د عمر فاروق قاضی سره راپورټ کوي چې زما یو عرض ده په چا راپورټ کې په امیر المؤمنین باندې حضرت عباس راپورټ کوي په امیر المؤمنین باندې نن تانه لورشا چې زه غریبم خورم اوګه تګه نه حرم رپورټ کوم پچا په خان زما د علاقه خان چې دی یا په ارباب سے یا په کونسلر د چوړیانو دروغګان چې رپورټ پکوم تانا بتا تسوي په خان رپورټ کې په خان ها جی تخته بیختیزه وای خاطی داغه کور روان کړی تختی علی تانا رپورټ د خان په سر کا رپورټ والی ما بکینه 107 کې خان به د کور په 12 بجې سوک را پاسي را پاسولې شي خان به سوک را ارباب صاحب به سوک را پاسي د غریب په واده کې په کلاشن کوپ دزه وشوي د غریب واده کې غریب پونی ویشو 500 لیتے ہیں دا پروہیبیٹڈ تے ہو دا نان پروہیبیٹڈ تے ہو پلان نے قانون تے ہو پلان نے او دا وزیر دا زوی وادو پا کہ کاربینونا تیمی گنجی یو گرار آتانے تم ٹیلیفونو کو جا لکا دا گرار دا سشی دے وی جی دا لکا دا خو تیمی گنجی پا کہ چلی گی دا کاربینونا کلاشن کوپی پا کہ چلی گی وی سوکو جی ټول افسران پکې دا ملک به خورز ګوري چې د کم ملک دا قانوني د کم ملک دا ایمانی چې د امیر په کور کې خو دې ارڅ کیږي او د غریب په کور کې پټاخه چې خلاص شي اغله د 500 کړای مړی ته ورچی په غړغړه کوي دا ملک به خورز ګوري دا ووري خې ورځ نشته کینه لکه دیکھو گورے خی ورځی نشتا په دوربین کې کتا سوکته په دوربین کې نوراشی زما مخ تور گئی سو پوری چې تاسو خی ورځی په خپل پزان نه راوست ادم القانون اغه نه د امیر او د غریب فرق نه وته ابن عباس رپورټ کوي چې زما د کور پرنالا امیر المؤمنین غرزولې دا قاضی د بادشاہ قاضی دے د بادشاہ تنخواہ خور دے فرمان جاری کئی پا امیر المومنین پسے چه فوراً سوال عدالت کے پیش شا عدالت کے پیش شا ننستا دا عدالتون با امیر المومنین پسے فرمان جاری کی چه عدالت کی پیش شا بیا دا عدالت شو دیتا عدالت وے عدالت خود عدل زیتا وے امیر معاصرہ زیادتیوں کو زدی کینو لموغا پسے فرمان او سمن نشید لے آنر آغوارے دا سنگا عدالت تے امیر المومنین پس فرمان لاڑو پیش عدالت کے سبال عباسم پیش شو امیر المومنین عدالت کے ولار قاضی ناستے امیر المومنین ولار دے اللہ عدالت دیتا ہوئی انصاف دیتا ہوئی دیکھو گو رہی دا عدل دے استاد عمل چپ بازار کے غریب سبزے والا او چابڑی والا او پگاڑی کی فروٹ یا سبزی خرسول والا خود 200 روپے جرم شي ولی باټینګړ دې ګران خرڅ کړي ټیپر دې ګران یو پکې راشي نرخنامه دې نه لګولي نرخنامه ورکه 1500 کینی ویخه جوړ دی خو ګورئ د منډي اړتي خو مونږ یو ورځ وخت ترانه لچې جرم شو راغلی تاسو وخت ته دا غټ غټ سانډاګان چا جرم نکړ قانون صرف غریب د پاره دی غریب سبزای والا د پاره دی غریب ګاډي والا د پاره دی قانون دے غټو د پاره نه دی منډي کې د اړت کار چي کوي نیمبو ما دوانه ګران خرڅ کو زه په 600 روپے جرم شم او د نیمبوانو منډي والا او کابل تا پس سمګلینګ یو ورځ مګل کې 3 لک روپے ګټلې دي هغه نم جرم نشو ځکه چې د بابا خپلوان دي زه خدای بابا خپل نیم د بابا خپلم نو زغر کې او د بابا خپلوان ټول یو اړتي چارونیو سره باټینګړ چې 12 روپے کیلو دي نو دته سمو آیا منډي تلار شي چې الته نه د پسو وروړي دي
کنه پوهیږي ټیپر چې په 6 روپۍ کیلو دي دته سمو الته لاړ شه چې الته نه د پس کالته نه په 1 روپۍ کیلو وروړي او دلته په 6 خرڅېږي نو پانسی کا دته عدل او انصاف وي سچل شهادت امام حسین او فلسفه امام حسین به تقریر کوي مجتهدین راغلي دي او فلسفه امام حسین فلسفه امام حسین سی فلسفه امام حسین انصاف وا عدل وا قرآن و حدیث د جناب محمد رسول الله فلسفه خدا وا بل پکې لا څه شي ځان ولی قربان ک دې د پاره چې د اسلام په تندی او بدنما داغ کې نه خو دي دا فلسفه وا چې راځي چې کینو چې وځاړو دا فلسفه نه وا جڑا سمانا ده جڑا خو په کربلا کې 72 کسانو باندې هم نه وا بلکې په 72 کسانو باندې د یزید د عظیم فوج مقابله کوله نن تا 8 کروڑا او کور کې ناشته لګیا اجاره چې هاي راځه چې دا امام حسین سره چابت کړی دي چې ورزو په چا کړی روسیانو کړی چې د خدای د وجود نه منکر دي د رسول الله د پیغمبرای نه منکر دي د قران د خدای کتاب ویلو نه منکر دي امریکای کړی دي دا د کافر بچی چي دي اسرائیلو کړی دي راځه کنه چې ورزور پسې مرزایانو قادیانه وګورا ستاپ ملک علل اعلان داغه لټریچر شایع کیږي علل اعلان داغه د مذهب تشهیر کیږي علل اعلان ستاپ ملک جنت او دوزخ جوړ کړی دي راځه کنه چې خبره دوی سره پلو کې هاي پای بلا خبره ارته خناک کومه چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا در تطرخه خبرم نشم چاته بچو کسو پکور کې غډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین نو هغه چې خزه بوډای دا په ډګډګي نشي سورول نو لوري سوره کړي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه وای بچی دا هغه شرمېدل قوم د دې قوم مزاج داده مخوځي ګلک د دې قوم مزاج داده لکه یو سړیو په خوا بداینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدل لکه اوس دا مسلمانانی چې ګرځي داسې په خوا اینده وي ګرځېدل نو یو سړی په غینده وي داسې په دې ځای چونډه ولګوله او منډې کړې جمعات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپا نشئی تاسو دواړه غاړه وهي جمعات تم راغلی او التمزی مانا مخکې د مولانا صاحب یو خبره وکړه چې کتا سنت له او د دې خلقو دا مارکی او جلوسونه ګرمول نه نو دوی به د شرمم نه راوته چې څوک ور سره وینا خیال امراغي معاملہ ټوله تاسو خراب کړي معاملہ ټوله د سنیانو خزو خراب کړي نن شپه وګورا زرګونه خزې د سنیانو بداغوی جنډو سره ګډاګي تړي جنډو لاندې به تیری مرادونه جنډو تر به لپټي تړي زرګونه زما عزیزانو عرض می داو چې کیږي اسم نه زکه چې کم شه د کم قوم مزاج وګرځي ا بدلول صرف د خدای کاری د بنده د وس شه نه زمونږ د قوم مزاج استاجيبه ګرځیدلې ده واوري ارڅ او کای هغه څه چې خپل نو ورته سوي په خواني مسلمانانو بچ څه واورید ابه کول اوس مسلمانان چې څه واوري هغه کای نه چې سنفس ورته وي کای هغه مارز داو چې تقریرونه تاسو ډېر واوري سبب ان شاء الله کوټه دروازه کې د مولانا ندیم صاحب تقریر یو بجا شپېله بیا قاسم علی خان جمعات کی بیا د ندیم صاحب تقریری بیا برا صحیح اللہ دی توفیق درکی عزیزانو په دې راتلو کې بموم خیر دای او دانن چې تاسو راغلی دلته روټای نشتا پیسې نشتا
هیڅ نشته. د سود د زکات پیسې نشته چې یو تا تانه خزم در باندې ویش کړه. سود خلا څکه اوس خو شرم جمع کړي دي ابلا بیل در باندې ویشي رابشي ککې ناستي او سات او ما داسې طبيعت ته ک یو قسم مجلس کې پاسې زم جوړ دوی تنگ شو بیا ز بس کوم چې یوم پانس یو پان عزیزانو شتایڅ نه یو درد دل دې سره بیانو ما ته د وینا توفیق خدای پاک راکړي. شتایڅ نه عرض میں داو چې دین نن په دې وطن کې او په دې دنیا کې یو ټوکړه یو غیر ضروری شی دین کدینو نو په اسلام کې اول سره ابو بکر چې هغه دین ګڼل اول چې عاشق شه او سردار کونین ته د خریدار پسترګو وکړه. سردار کونین ورته وی چې ابو بکر تا خو هیڅ مطالبه ونه کړه. هغه ورته وی چې په عشق کې مطالبه نه چې مې پتا باندې پیدا کړه چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ په لرزا کړه. اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما دستا جفا قبول په وفا کړه. ګل پلال او په گوهر کله سوق پیری گل پلال او په گوهر کله سوق پیری بیلما چتا خندا کړه ما جړا کړه. داسې دو یاران بچا لیدل نوي داسې دوا یاران بچا لیدل نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. زرحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا. چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه بس خبر خلاصه تا صدق پیش کړ او ما تصدیق. عزیزان مال حال د ابو بکر عمر چا سره نو آس راوړ او خدمت اقدس کې قربان ارسه خپه نشي. مونږه عموم د ابو بکر نو ملو مونږه ځان عاشقان د رسول د ابو بکر غوندي ګڼو. ته خو د رسول نوم ما ته واخله بنده د خدای او علم بردار د توحید ځان ګڼو. ته خو د خدای نوم ما ته واخله چې زه یو انا درکم وبکی د خدای په نامه معاف کا. تاسو داسې کوئ که نه کوئ؟ د خدای په نامه معاف کا جی د خدای په نامه معاف کا کوم کوئ داسې دیکھو وګورئ زلیخې ته نظر تلیو نو الکان براله چې هغه د یوسف راغی نو څومره اشرفی به چې په جیب کې وی ولا بیا ورکړ و داسې کې یوسف نشته وی که نشته د دې چې زما د محبوب نامه واغسته دا مالا ډیره ده دا مالا ډیره. خدای په نامه قرآن کې راځي مونږ ټول چغې وو قرآن 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 اسلام مونږ ملیان قرآن قرآن دا قرآن دی چې پرون دی د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول ماشاءالله ابوبکر صدیق لګولې وه د لاهور د شورا یو ممبر دی زمونږ ملګری دی ښه سړی دی وی اول ماشاءالله ابوبکر صدیق لګولې وه یو پنجابی مولا او دا پنجابیان ډېر بد دي هغه پې را پاسېدلی وی دا له سزا ورکوي د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کوي او په عدالت کې پې دعوه کړې ده مونږ هم داسې قرآن قرآن تاسو پوه شئ دا مولیان رڼو په ارام کښېني اسلام را روان دی بلکل را روان دی په ارام کې کوم خوا نه را روان دی
کم طرف نه را روان دی. قرآن خو 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی، تیار پروت دی. دا هغه سړي او دا هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کېږدي او د ملک فیصلې به پې کوي. قرآن خو تیار پروت دی. په زمانه کې دې قوم قرآن سره ټوکې کړي دي، مسخرې کړي. 35 کاله د پاکستان وشو، هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام 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 اسلام، او د اقتدار نه بعد بیا زم خرید کړی ما، بلم خرید کړی دی، بلم خرید کړی دی، بلم خرید کړی دی، او رو رو بکیږي. رو رو به ولی کی د انسان جوړ کړی قانون د مارشل لا اډیننس پر رو رو نه حاوی کیږي په ملک، او قرآن اډیننس به پر رو رو حاوی کیږي په ملک باندې. ولی په اوبو کې سترګې غړوي؟ خر لکۍ نیونه څه خیر دی؟ دی خو وګورئ دا زمون ملک دی. والله که هغه حکومت رانه په آرام کینی چې کم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه او د ملک فیصلې پې نه شروع کړي. په دې ملک یو ملا نه دی چې څه به د شورا ممبر کې ورته به یې وپړقی او څه به زمونږ د مفتي محمود صاحب یو ملګری په دې ترخ کې به ورته ناست او خبرې به یې کولې چې نو د پکشیک شیک ده، نو د پکشیک شیک ده، چیک چیک ده. ما چې ته پکې چېرته پکشیک شیک ده شوې نو ده، خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپړقېده، پړک د مړز غوندې ټوپ کو هلته کېناست. نو دغه خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډاو. بجلیګر ملا یې مړ کو، ویشتو بجلیګر ملا یې که مړ کو د بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتوګونه وباسي. محمد امیر بجلیگر مرداباد، اسلام زندہ باد وایا، قرآن زندہ باد وایا. بجلیگر چی بل چی بل چی، اسلام زندہ باد. داغا اسلام دے کہ دا رسول اللہ پا وفات اسلام ختم نشو، دا ابو بکر پا وفات اسلام ختم نشو، دا بجلیگر پا وفات با دا د دوی د سټونو په ویختو چې د درېمې تبې ورکېږي دوی په آرام نشي کېنه، بل بجلیګر به وله پیدا شي، بل به ستنې به ورته د کونینو په دا سومبی کې وایي پرېږدي نه. ما د مرګ افوا مړ شو، مړ ولې ما زه یې ولې مړ کړم؟ یعنې ما څه چل کړی دی چې ما به خلک مړ کوي؟ څه چل دی؟ او که مړ شم نو ختم، لاړم غرق شم، مړ کېږم به نه. وی موت کا ایک دل معین ہے، موت کا ایک دل معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي، به زه به پې مړ کېږم، نو د غمه خوب ولې ټولې شپې نه راځي؟ زه به مړ کېږم خو تاسو به په آرام کښېنئ. علما تر هغې پورې به په آرام نه کښېني چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه. علما به والله که د سود د زکات په پیسو یې خرید کې دلته دوی ورپسې دا د سود د زکات پیسې ګرځوي. ما ورته وی چې مونږ هم وله فتوه راویستې ده چې مال موزي او بخور غازي دا د موزیانو مال دی وهی تاسو خیال دی چې دا 50,000 روپۍ چاله ورکړي دا مولا تا خرید کو، زه به تاسو ته وښیم چې څه وخت کې پلیټ فارم قرآني نظام دپاره جوړ شو چې علما په کوم پلیټ فارم ولاړ دي. دا ملک یوازې ستاسو دی، تاسو ملک دی، د بل چا پکې څه حق نشته. زما عزیزانو په دې اصل کې نه علما خرید کیږي، علما لوی خلق دی چې څوک خرید شو خرید شو الاړ چې ندی تر قیامت پورې به باقي.